बच में का بدتمیز خپک دی سرجي ما خو خپنه دی خمال چې دی ولې یریږي په دې عمر کې ستا سر دا ښه ښکاري چې پردی ښځې چیړې دا خبره ده خجنۍ د لمنډه درکړه ښه نو دا قیسې دي بله ورځ خو ستا د لور سره ما خبرې کولې نو ته خو قار شوې بدتمیزه تاسو ټول کلاس والا وران شوي سرجي ولې دې رامنډه کړه لورې داسې قصه نه وه یو سپی و د هغه په لکۍ مې خپه ایښې وه نو قار شو او رامنډه یې راپسې کړه زه یې ډېر بکواسه مو کو شابې کتابونه راوالی سر د پړهي څه مطلب و سبا خو اګزام دی سرجي دې خره به په یوه ورځ کې څه سبق یاد کي دی خو پیل دی ته ډېرې خبرې کې نو غلط مې څه وویل خره بس جنۍ بس ډېرې خبرې دې وکړې شئ تاسو اوس به په یو پړق د تابۍ را یاده کمه چوپ چاپ کښېنئ صحیح ده نن سبق نه و نن ټایم پاس کوو نو مخکې خو تا سبق څه ویلی نه دی موږ ته ټایم پاس کې نو سبق به دله نه ورځي بدتمیزه ماله سبق نه راځي نه سر نه موږ خو مذاق کوو ستا سره دماغ هم لاله خراب کړه څه خبره مې کوله هغه هم نه یره کړه سر تا ته ګناه نشته دا د وخت سره داسې کېږي نو څه مطلب زه بوډا شو نه چا ویل چې دی بوډا شو نو سرجي ما دا ویل چې ته لیونی شوی یې ها بدتمیزه پړهي دې کټاله نه ورځي دا چا وویل دا چا ماته کټه وویل سر دې وپرېږده ماته سبق یاد که نو د دې سوال جواب بیا راکوي هغه کم ځناور دی چې نیمه زندګي په خوب تېره کړه ماته پته ده وایه زویه وایه سر دغه پورې لیلا خوله دې په واک کې که دا ته څه وی نو ته به څه وکړې چپ شئ تاسو څوک راکول سر زه درکولی شم وایه که نه کول نوم دی د هغه ځناور بلا تاله نه درځي کښېنه په قلاره د جنکو نه نه کېږي دا د ځوانانو کار دی زویه کښېنه تاله هم نه درځي بل سوال دنه کوم د کم ځناور کار تیز دی ماته پته ده ماته هم پته ده که تاسو دوانو ته پته ده نو یو کس یې ووایئ لیلا سر سر لیلا څنګه سر هغه ورځ تا په موبایل خبرې کولې او د ټولې خبرې اورېدلې وې د لرې کمې خبرې که دا خبرې ما ستا ښځې ته وکړلې نو ستا خیر نشته دی زویه دا ستا خبرې خو زما په ذهن کې نه کښېني زه لاړمه غپوریا دا څه قیسه ده استاد خو ویرېدو لاړی نه سیپوریا هېڅ خبره نشته سر میاسې یراو سر ته کله رالې اوس درته ویم